الله پاک نور او سپوږمۍ پیدا کړي، الله پاک ستوري پیدا کړي. دغه ټول د الله پاک دا لوی نظام چې الله جوړ کړی ده، نو کوم ذات چې په دغه نظام باندې جوړولو باندې قادر ده او دغه نظام په دې چلولو باندې قادر ده او پیدا کولو باندې قادر ده، مغزات په دې باندې قادر ده چې الله پاک قیامت راوړي. نو قیامت جوړول ورته هم سخت کار نه ده. نو دا خبر انسان ته ورکړي چې ګوره قیامت حق ده، د قیامت نه انکار مه کوه. اوس په دغه ځای کې الله پاک اول دا خبره کړې، الله تعالی پیدا کړي اسمان نو ځمکه. تخلیق څه معنا ده؟ تخلیق د نس نه یو شی حس کول دي، یو شی نوي پیدا کړي. لکه مثال په دغه ځای کې دا پایه نسته او څوک داسې ورته وایي چې پایه شه او په هغه ځای کې اچانک څه شي وروره بغیر د دې نه چې اسباب برابر کړي او مشینریانې جوړې کړي او څه وکړي بغیر د دې نه هغه شی موجود شي، دې ته څه ویل کېږي؟ تخلیق. یو صنع ده، صنع دا معنی تیږه راخلي د هغه مطلب وړو کوي او موادو سره ګټي د هغې نه بیا سیمټ جوړوي، دته صنع وایي، دا تخلیق نه ده. تخلیق معنا د نیست یو شی پیدا کول، دې ته څه ویل کېږي وروره؟ تخلیق ویل کېږي. نو چې هر کله تخلیق ویل کېږي، الله تعالی د ځمکې او اسمانونو چې پیدا کړي د تشي نه پیدا کړي نه دي، بلکې د نیست نه حس کړي دي. د یو شي نه پیدا کولو ته صنع وایي. صنع عام خلک کولی شي، پوهان خلک یې کولی شي، اما لرګي نه خلک کټ جوړوي، خلک چوکۍ جوړوي، خلک بل شیان ته جوړوي، بل شی ته جوړوي. اما تخلیق دا معنی چې د یو نیست نه یو شی حس کول، یو شی نوي او موجود کې بغیر د اسبابونو، دې ته څه ویل کېږي وروره؟ تخلیق ویل کېږي. الله تعالی اسمانونه ځمکې چې پیدا کړي دي بغیر د څه نه پیدا کړي. دوم دا خبره ده چې اسمانونه جمع راوړه، ځمکې مفرد راوړه. دې خبرې ته اشاره شوه چې اسمانونه ګڼ دي، ځمکه یوه ده. اوه اسمانونه دي او یوه څه ده؟ ځمکه. او کلام پاک کې بل ځای کې الله تعالی د ځمکو ذکر کړی چې ځمکې هم ډېرې دي، هغه داسې ډېرې نه دي چې ځمکې یو بل سره فاصله لري او په هر فاصله کې مخلوق لري، لکه څنګه چې اسمانو کې په هر اسمان کې ځان ته مخلوق ده. فرشتي دي د الله پاک نه، دغه اسمانونه ځمکې الله تعالی یو بل پورې څه کړي؟ جوختې کړي دي، یو بل سره تړلي دي. لکه د پیاز څه وروره هغه د پیاز هغه څه دي څه ورته وایي پردې څه دي، مطلب یو بل سره پورې تړل شوي. نو اسمانونه ځکه ګڼ راوړه او ځمکې څه راوړه؟ مفرد راوړه. دوم دا خبره کېږي چې آیا الله تعالی ځمکې او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړي؟ نو سوال دا پیدا کېږي چې الله تعالی خو قادر مطلق ده او کون په یکون باچا ده. کون دا معنی چې خدای پاک دومره ویلی وه چې و اسمانونه دې موجود شي، بس موجود به وو. ځمکه دې موجود شي، موجوده به وه. سمندرونه دې پکې موجود شي، سمندرونه موجود شو. نو الله تعالی دا معاملې خو د سترګې د رب په اندازه باندې کېږي. کلمح فی البصر، الله تعالی فرمایي د سترګې په رب اندازه باندې الله تعالی څه کې مخلوق پیدا کړي. دا شپږ ورځې الله تعالی ولې په تېرې کړي په ځمکو اسمانو باندې؟ مطلب خو ورسېد. الله تعالی خو کون په یکون ذات ده چې دومره ویلي وه چې دا ځمکو اسمانونه څه کېدل؟ پیدا کېدل. دا شپږ ورځې څنګه په تېرولې؟ دا سوال پیدا شو. علما کرام فرمایي، مفسرین فرمایي په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې انسان هر کار څه کوي، دا کار څه د ښه سوچ او سمج سره کوي. الله پاک سره د دې نه چې دا ځمکې او اسمانونه په کلمه د کون سره پیدا کوي چې د په خپله موجود شوي و، د سترګې په رب په اندازه کې به څنګه شي ټول شیان به موجود شوي وو. خو بیا هم الله پاک په دې شیانو باندې شپږ ورځې تېري، له دې نه معلومېږي انسان ته دا درس ورکوي انسان هر کار څه کې سوچ او سمج سره کوه. او پیغمبر اسلام فرمایي العنایة من الله، په هر کار کې سوچ او سمج کول او په پلان او په فکر سره کار کول، دا د الله تعالی د طرف نه انسان ته ښودنه ده. او العجلة من الشیطان، دا تلوار د شیطان ته یې ویلي چې آدم علیه السلام سجده کېده، هغه بغیر د سوچ او فکر نه ورېده، د نه غوره یمه ایسته انکار وکړه. سوچ یې ونه کړه چې ځمکه کې څومره ګټې دي، په اور کې څومره ګټې دي، دا سوچ فکر یې ونه کړه. فکر هم ورسېد. انسان ته دا وایي چې انسان هر کار کې عجله کې، نو خامخا د شي کې به تا نه ډېرې خطاګانې به کېږي، تا نه به ډېر مشکلات به کېږي، دا شي به ډېر مړخونه تا ته به
ښکاره به شي درته. نو لہذا هر کار کې څه کوه، سوچ او سمه فکر کوه. دې مطلب خو ورسېدی کوي. بل سوال دا پیدا کېږي چې آیا دا ځمکې د اسمان خدا د انور او سپوږمۍ خو د شپې ورځې خدا د نور د حرکت او د سپوږمۍ د حرکت نه راځي. نو نور خو پیدا نه و، سپوږمۍ پیدا نه وه، دا شپږ ورځې څنګه راغلې منځته؟ فکر ورسېد. دا شپه ورځ کله پیدا شوه؟ کله چې ځمکه پیدا شوه، اسمان پیدا شوه، په ځمکه او په اسمان کې نور او سپوږمۍ پیدا شوه. د نور د حرکت نه، د سپوږمۍ د حرکت نه څه پیدا کېږي؟ شپه پیدا کېږي. څه پیدا کېږي؟ ورځ پیدا کېږي. کله چې نور نه و، یا 14مه رکوع ده، کله چې نور نه و، کله چې څه نه وه، سپوږمۍ نه وه، فکر د نور او سپوږمۍ حرکت نه و، دا شپږ ورځې څنګه معلومې شوې؟ فکر ونه رسېده. د سوال باندې پوه شو. دا شپږ ورځې څنګه دلته ذکر شولې؟ حال دا ده چې نور سپوږمۍ خو دا شپه ورځ خو د نور د حرکت نه راځي، او نور خو لا پیدا نه و، سپوږمۍ لا پیدا نه وه، اسمان پیدا نه و، ځمکه پیدا نه وه. ځکه دا نور سپوږمۍ او دا نور او دا ستوري خو په ځمکه او اسمان کې پیدا شوي دي. نو علما کرام فرمایي چې مراد د شپږ ورځو نه ګڼ معناګانې کې، یو معنا داسې کې دا شپږ ورځې معنا په مقدار د شپږ ورځو کې، مقدار د شپږ ورځو کې، مطلب ورځ چې د 12 ګنټې وي، په مقدار د شپږ واړې 12 ګنټو کې، مطلب الله تعالی څه پیدا کړ؟ ځمکه او اسمانونه پیدا کړ. یو معنا دا، یو معنا دا. دومره معنا دا ده لکه څرنګه چې اوس دا شپه ورځ د نور او د سپوږمۍ په حرکت سره معلومیږي. دا ضروري نه ده چې خامخا په دې سره د وي له دې نه ماسوا دي نه وي. الله تعالی قادر مطلق دا چې د ځمکې د نور او د سپوږمۍ د حرکت مخکې الله تعالی د شپې او د ورځې د هغې اندازه الله تعالی په بله ډول سره کړې. اخرت کې به څه نه وي وروره، نور بني سپوږمۍ بني، بیا هم دا ورځې مطلب کلام پاک کې الله تعالی فرمایي د قیامت یو ورځ 1000 کاله ده. فکر ورسېد. هلته خو نه سپوږمۍ شته نه نور شته، نه نور شته نه سپوږمۍ شته، نه د حرکتونه شته، ځکه هلته خو شپه نه راځي، همیشه ورځ ده. هلته د ورځو اندازه څنګه معلوموي الله پاک؟ الله تعالی قادر دی یوازې د نور او د سپوږمۍ په حرکت سره دا ضروري چې خامخا په دې سره به یې دې نه غیر به نه وي. الله تعالی د هغې دپاره بېله اندازه به شاید ټاکلې وي، نور او د سپوږمۍ د معیار اندازه ده. فکر ورسېد. بنا به هر تقدیر الله تعالی د نور او ځمکه او اسمانونه په شپږ ورځو پیدا کړ. په شپږ ورځو کې په 2 ورځو کې ځمکه پیدا شو، 2 یکشنبه او دوشنبه. 3 شنبه او 4 شنبه په ورځ باندې په دې ځمکه کې د غرونه، رغونه او د اوبو سیستم او د ونو سیستم الله تعالی دا پکې څه کړو برابر. 2 ورځې دا کار پکې وشو. نو 4 شنبه او 3 شنبه او 4 شنبه او 5 شنبه او جمعې په ورځ باندې الله تعالی ځمکه او اسمانونه پیدا کړ. 5 شنبه په ورځ باندې اسمانونه پیدا شو. ابتې ته په عربي کې یو مثبت وایي، خالي ورځ. دا هغه ورځ ده چې الله تعالی د ځمکې او د اسمان د تخلیق نه فارغ شوی وي. فکر ده. نو دې ورځې ته خالي ورځ وایي. پاکستاني ورته خالي وایي، موږ ورته هفته وایي. والله اعلم چې هفتې څه معنا ده. پاچا شته معلومات چې هفتې معنا څه شی ده. هفته هفته اومه ورځ، دا خلک ګوري هفته اومه ورځ معنا، اومه ورځ. او عربي کې ورته سبت وایي، سبت معنا خالي ورځ، او پاکستاني ورته خالي ورځ. فکر ورسېد. نو په دغه ورځ باندې د الله تعالی څه نه وشوي وروره، د ځمکې د اسمان الله تعالی څنګه شوی وروره فارغ شوی. ځکه یکشنبې نه شروع شوې وه، په جمعې باندې مسله ختمه شوې وه. هفتې ورځ څنګه وروره خالي ورځ. نه پوه شو په خبره. دا یو خبره خلاص شو. د ځمکې د اسمان د تخلیق مسله څنګه شوه خلاص. وروسته الله تعالی فرمایي الله تعالی په عرش باندې قرار ونیو. الله تعالی په عرش باندې قرار. زموږ دا عقیده ده الله په خپله باندې جسم نه ده. د نور اجسامو په څېر باندې ستا غوښه ده، هډوکی ده، یو شی ده، بل شی ده. الله تعالی جسم نه ده. الله تعالی جز د جسم نه ده. الله تعالی عرض نه ده چې بل چا پورې تړلی نه ده. الله تعالی مکان ته ضرورت نه لري. الله تعالی باندې زمانه نه تېرېږي. الله تعالی مکان ته ځای ته ضرورت نه لري. الله تعالی باندې خوب نه راځي. الله تعالی باندې آرام مشکل نه راځي، تکلیف نه راځي. وشورو وکړو. اوس په دغه ځای کې معنا خدا شو چې الله تعالی په عرش باندې کېناسته، قرار یې ونیو، کېناسته.
آیا د عرش دا د الله پاک د کناست ځای د کناستلو ځای ده. عرش خو باچهي تخته وایي، شاهي تخت عرش وایي. الله تعالی په عرش باندې کېناست، دې څه معنی ده؟ الله تعالی خو مکان ته څه نه لري ضرورت نه لري. ولې که الله تعالی مکان ته ضرورت پیدا کړي خدای نخواسته الله تعالی به محتاج سي. الله تعالی صمد د محتاج نه لري. او که الله تعالی په عرش باندې کېني ناستي نو عرش خو مخلوق د عرش نه پیدا هغه وخت کې خدای چېرته چې عرش نه پیدا هغه وخت کې الله پاک چېرته. نو علما کرام فرمایي ټولو امامان په دې خبره قایل دي په دې ځای کې یا په نورو ځینو کې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی په عرش باندې ده یا په عرش باندې ناسته کما یلیق بشانه اخوا په دې کې بحث نه کوي. د الله تعالی د ذات باره کې او د الله تعالی د صفاتو باره کې انسان څه نشي کولی وروره بحث څومره سي معلومات موږ ته راغلی مغره اندازه باندې موږ بحث کولی شو. صحابه کرامو د الله پیغمبر اسلام نه پوښتنه نه ده کړې چې خدای پاک په عرش باندې څنګه ناسته. موږ ته حاجت نشته چې موږ دې خبره کې څه وکړو څېړنه وکړو. لنډ به داسې ووایو چې د الله تعالی ناسته په عرش باندې معلومه ده. کلام پاک الله تعالی فرمایي ثم استوى على العرش، الله تعالی قرار ونیو په چا باندې؟ په عرش باندې. امام علي سره چا تپوس وکړ دې مسلې هغه ویل چې استوا معلومه ده چې خدای په عرش باندې ده، کیفیت مجهول ده څنګه ده نور موږ نشو کولی بحث پکې. او څوک چې پوښتنه کوي هغه لوی ګمراه ده. دا پوښتنې به نه کوي چې الله تعالی په عرش باندې څنګه دې کې بحث مباحثه لکه څنګه چې د الله د ذات څېړنه موږ نشو کولی. د الله تعالی د استوا څېړنه دې ته متشابهات وایي. بس موږ په دې ایمان لرو الله تعالی په عرش باندې ده کما یلیق بشانه څنګه د الله شان سره لایق دي بحث پکې وروره نه کوي. چونکې پیغمبر اسلام د موضوع څېړلې نه ده موږ ته حاجت نشته چې دا موضوع موږ څنګه وګرانه. الله تعالی په عرش باندې ناست دا خبره خلاص شو انشاءالله. عرش شاهي تخته صحیح شو. الله تعالی په عرش څنګه ده څنګه د الله شان سره څه موږ اخوا پکې څه نه کوو بحث نه کوو. بله موضوع دا ده چې الله پاک د ځمکه او اسمان کې د راحت دپاره الله تعالی شپه پیدا کړې او د شغل دپاره الله تعالی ورځ پیدا کړې. شپه ورځ پسې نښتې وي او ورځ شپې پسې نښتې وي. نه شپه له ورځې نه مخکې کېدی شي او نه ورځ د شپې نه مخکې کېدلی شي. یوه سې راځي بله ورپسې وي، بله چې ختمېږي بله را پیدا کېږي. فکر ورسې داسې به نه وي شوي چې شپه ختمه شوي ورځ نه وي راغلې، داسې به هم نه وي چې ورځ ختمه شوې وي شپه نه وي راغلې. دا د الله څه ده وروره په خبر خو پوه شو انشاءالله. بیا الله تعالی فرمایي د خدای د قدرتونو څخه قدرت ده د نور څومره لوی مخلوق ده، دا سپوږمۍ څومره لوی مخلوق ده، دا هر ستوری څومره لوی مخلوق ده. دا شان الله تعالی د ځمکې او د اسمان په مابین کې د سپوږمۍ او د ستوري خو د ځمکې د اسمان په ما کې الله تعالی ځوړند کړي دي، مسخرات ځوړند دي. اوس په کار دا و که د سپوږمۍ او د انور دروند وی باید چې ځمکې ته راخطا شوي وی، او که سپک وی اسمان ته الوتلي وی. ځکه هر سپک شی پورته منډې وی. په کونې ډډه که کوم خواته ځي پورته ځي، او که دروند وی کوم ځای ته تللی وی کته راغلی وی. دومره د عظیم مخلوق الله تعالی څنګه کړي ورو د الله تعالی په حکم باندې څه تابع دي. تر اوسه پورې دنیا کې ګوره ډېرې مضبوطې مشندریانې دي چې خلک د پیتل نه جوړوي او د دې پیتل نه مضبوط شیان موږ ته خو علم نشته ډېر مضبوط شیان دي مضبوطې مشندریانې دي. کال تېر سوی نه وروره چوړۍ څنګه سوي وي ښویې شوي وي هغې عوارض پیدا شوي وي. چالانه یې وروره یو کار کوونکي به ورځ ورو کار نه کوي بند دي. د کوم ورځ نه چې الله تعالی نورو سپوږمۍ ستوري پیدا کړي دي چا ونه ویلې چې په دې کې څه راغی وروره. حداد نه په تیرو چلیږي، حداد نه په پټرولو باندې چلیږي، نه په بل شي باندې چلیږي. دا دومره لوی نظام چلیږي را چلیږي. په دې کې یو منټ چې تاخیر نه وړاندې والی راغی او نه وروسته والی راغی. الا له الخلق والامر. هر کله چې دا ټول شیان د الله دي وروسته به الله تعالی وایي دا ټول د الله خلق ده. الله تعالی فرمایي وله الامر، چا چې دا شیان پیدا کړي دي حکم هم دماغه چلیږي. د انسان لره اختیار د امر نشته. امر یوازې چا لره ده؟ الله. د
د الله په مخلوق کې د الله حکم به چلیږي، د بل چا حکم نشي چلېدلی. اوس الله پاک بیا حکم ورکړی امیر ته چې اشنا دومره اختیارات تا لره د حکم وچلوه، والي صاحب دومره حکم تا اختیارات تا لره د ته څه کوه وچلوه، پاچا صاحب پلار دومره حکم تا لره تی وچلوه. فکر ده ته کلي مشر دومره اختیار تا ته د حکم وچلوه. هر چا ته الله تعالی په اندازه باندې بیا څه ورکړی اختیارات ورکړي، د خپلو اختیاراتو نه زیات ټول اختیارات استعمالولی نه شي، اسلام د نګاه نه منع. که باچا په ناروا باندې حکم کوي د هغې اطاعت نشته ورو، د باچا څومره اطاعت کولی څومره سي د خلکو پکې مصلحت وي او د الله د حکم نه بغاوت نه وي. فکر هم ورسېد. نو الله تعالی دا خبره ثابت کړي چې ګوره هر کله تخلیق د الله ده، پیدایښت د الله ده، نظام به پکې د چا وي د الله، حکم به د چا پکې چلیږي د الله ده. که دې حکم د الله د حکم نه پرته بل حکم چا چلو دا به سي ور ګمراهي به وي، چونکې دغه حکم اختیار الله تعالی چاته ورکړی، د تخلیق اختیار موږ ته نه راکړ چې یو شی پیدا کړو د نس تاسو کو، د حکم اختیار الله تعالی انسان ته ورکړی چې ښې چلې وکړه بد چلې، ښې چلې خدای به اجر درکړي، که بد چلې بیا به الله تعالی سزا سره پرې خلاص وو. دا موضوع په همدغه جې باندې بس کو درس وایو او اخوا د دعا په ارتباط باندې چونکې ځان ته یو موضوع د موضوع چوړو که دعاګانې خو موږ کوو، هغه دعاګانې بیا په صحیح طریقه موضوع بیا وچوړو او چې موږ د دعا طریقه زده کړو چې موږ دعا سره کوو. نو ډېر کله ته یو ځای کې ختم کېناستو خلکو ډډې وهلي، قاري صاحب چې سبحان ربک رب العزت موږ ولا سپورت وکړو، خلک داسې ناستې ولیدل ډډې وهلي. نو په هغه ارتباط باندې به څه وکړو بیان به وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسې الله ده، ان ربکم یقینا رب ستاسې الله، الذي هغه رب ده. رب څه معنی د وړوکوالي نه ورو ورو کلاره دې ته ورسولو، بیا ورو څنګه کړل کوزید او پورته کېږي، دا څوک دا کارونه رب ستاسې الله ده. الذي هغه رب هغه الله ده خلق السماوات چې پیدا کړي اسمانونه والارض ازمکه، خلق السماوات پیدا کړي اسمانونه والارض ازمکه فی 6 ایام په شپږو ورځو کې، څو ورځو کې، ثم استوى بیا الله تعالی قرار اونیو علی العرش په عرش باندې، ثم استوى بیا الله تعالی برابر شو علی العرش په چا باندې، په عرش باندې قرار اونیو په چا باندې کما یلیق بشانه، شان سره د الله شان سره څنګه لایق. یخشي الليل النهار پټي شپې لره، النهار پټي په شپې باندې، النهار ورځ، یخشي الليل پټي په شپې باندې، النهار ورځ تک سپینې څه کې ورځ توره کې، توره شپه په ورځ باندې پټي او ورځ په شپه باندې پټي. یخشي الليل النهار الله تعالی پټي شپې لره په ورځ باندې، ورځ لره په شپې او شپې لره په چا باندې، یو بل پسې یطلبه طلبی هر یو بل لره حسیسا په تلوار سره، یطلبه طلبی هر یو بل لره حسیسا تلوار سره جلتی سره. والشمس الله تعالی پیدا کړه نور لره، والقمر سپومۍ لره، والنجوم ستوري لره، نور لره سپومۍ لره ستوري لره، مسخرات چې دوی تابع دي بامره د الله په حکم، مسخرات دوی تابع کړي شوي دي بامره د الله په حکم. څه الله تعالی حکم ورته کوي مخه چلیږي راچلي. الا خبردار له الله لره الخلق پیدا یکتا، الا خبردار له الله لره الخلق پیدا یکتا. ایا څوک په دنیا کې څه کولی شي نو تخلیق کولی شي چا څه پیدا کړي دي؟ نه، الا له الخلق یوازې الله لره پیدا یکتا. ځکه خالق یوازې څوک د الله ده، مخلوق خالق کېدلی شي نه. والامر الله تعالی لره اختیار د حکم ده، والامر الله تعالی لره حکم ده، یوازې الله لره حکم ده، یوازې الله لره. بیا دغه الله پاک هر چاته په خپل مقدار د مسؤلیت باندې څه ورکړي؟ حکمونه ورکړي، حکمونه ورکړي. اشنا ته دومره حکم چلولی شي، پلاره دومره چلولی شي، مشره دومره چلولی شي، استاده دومره چلولی شي، امیر دومره چلولی شي، بادشاه دومره چلولی شي، خاونده دومره چلولی شي. الله لره پیدا یخته، والامر الله تعالی لره حکم ده. تبارک الله الله مبارک ده. تبارک د برکت څخه ده. برکت څه معنی؟ غټېدل، زیاتېدل، لویېدل، پاتې کېدل،
دا کارونه چا لره دي الله تبارک الله الله مبارک دا معنا برکت والا دا رب العالمین چې پالون کې د چا مخلوقات پالون کې د چا دا دعا وکړي الله ناستین په خپل دربار کې قبول إله علم الدين مختلف الله أستاذ قدرتنا بعد أنت علم نفسك فلا عقيدان في المسجد لا إيمانا في المسجد الله بودا طول زندگی ستاسو حکم لاندې د باطلو حکم خلقو د فرمان حکم چرول نه لتنام الله ابتلاګان امتحانات الله ابتلاګان امتحانات الله مصر په دین کې مدد دنیا کې را سره زیلت د خارجه مره سره ورونو کې مره سره دین دا ټول اهل اسلام سره خیر شاهدان مولا تعالى حق ورزان نقول أويد مولا تعالى فرق ممكن تدين الإسلام ولا تعالى يجب الشاهدان ولا تعالى خير ورزان كل حق ولا تعالى فرق دعاء في الله سبحانه وتعالى عليك مغفرة